سلام، وخت مو په خیر. له آرزو څخه د 1 بجې خبرونو لیدونکي یاست. د ازبکستان ولسمشر د مرکزي اسیا جاپان په سرمشریزه کې له افغانستان سره پر تعامل ټینګار کړی دی. شوکت میرزیایف وایي دوی پر سوله ییز، باثباته او پر معنا لرونکي پراختیا متمرکز افغانستان متحد دي او د ټولنیز، اقتصادي او بنسټیزو برخو پراختیا کې د هیوادونو اقداماتو او ګډې ونډې او دغه راز په سیمه ییزو پروژو کې به د افغانستان فعاله ګډون کې مرسته وکړي. د ایران ولسمشر د دغه هیواد په سویلي خراسان کې یوه غونډه کې له افغانستان سره په پوله کې تعاملاتو ته په اشارې سره ویلي په سرحدي، ګمرکي او بازارګوټي تعاملاتو کې اسانتیا د دوی د کار په اجنډا کې ده. مسعود پزشکیان له افغانستان سره د سویلي خراسان د ګاونډیتوب پر اهمیت، چابهار ته د لاسرسی او سمندر ته پر اتصال هم ټینګار کړی دی. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د 26,000 متریک ټونه ټولیز ظرفیت سره د 22 سړو خونو د جوړېدو چارې روانې دي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیالۍ اعلان وکړ اسلامي امارت د کرنیزو محصولاتو د خوندیتوب په موخه په 12 ولایتونو کې د 14 سړو خونو او د هیواد په 6 زونونو کې د 8 نورو سړو خونو د جوړولو چارې پیل کړي دي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په پام کې ده د چین هیواد په همکارۍ په کابل او بلخ ولایتونو کې هم 3 سړې خونې جوړې شي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست د دغه ولایت په ولایتي روغتون کې د پښتورګو او مثانې د څو عملیاتونو له ترسره کېدو خبر ورکوي. روغتیا پالان وایي تر دې اقدام وروسته ناروغان نور له ولایت څخه د باندې د درملنې لپاره اوږدو سفرونو او ډیر لګښت ته اړتیا نه لري. ورته مهال ناروغان او ناروغ لرونکي د دغه ولایت په دولتي روغتون کې د جراحۍ بهیر له پیلېدو هرکلی کوي. په هرات کې د هوا په سړېدو سره هممهاله د دویم لاس جامو د پلور بازار غوړېدلی دی. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د نویو جامو په چمتو کولو کې اړ دي چې د خپل او کورنۍ غړو ګرم ساتلو لپاره د دویم لاس لباس څخه کار واخلي. په همدې حال کې د لیلامي په بازارونو کې یو شمېر پلورونکي وایي چې په دغه ورځو کې پلور یې ډیر شوی دی. د غزې پر بیلابیلو برخو د اسرائیلي ځواکونو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 6 فلسطینیانو ژوند بایللی او 2 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو د غزې په ښار کې په یوه له دغه بریدونو کې د یوه واده مراسم په نښه کړی دی. په همدې حال کې په پام کې د امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند د هوکړې د راتلونکي پړاو د پیلېدو په اړه د قطر، مصر او ترکیې د جګپوړو استازو د مذاکراتو کوربه وي. بل لور ته د حماس او جګپوړي چارواکي ویلي چې په امریکا کې مذاکرات باید د اسرائیلو له لوري د اوربند د نقض د پای ته رسولو په موخه ترسره شي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.